Assalamu alaikum and it's welcome back on our today's e-learning Pashto YouTube and WhatsApp online class. I hope guys you are fine and doing really well in your daily life. In today's class we're gonna look at file 3A, what's in your bag. The نن ورځې درس موضوع هغه ده what's in your bag و ستاسې په بیگ کې څه دی. د درس مطابق تر هر څه د مخه راځو د فایل 3A سیکشن کوم هغه ویکابلري ګرامر او کمیونیکیشن اړوند کوم موضوعات دي په د بحث کوو. هر کله مو چې دغه موضوعات ترلاسه کړه هر کله مو چې دا موضوع تشریح او تاسې زده کړه په دویم قدم کې بیا تاسې کولی شئ د کتاب اړوند تاسې کوم درسونه دي هغه واورئ ولولئ او همدارنګه تمرین وکړئ. By the way, let's get started. File 3A, what's in your bag? Please repeat after me. نو تاسې مهرباني وکړئ دا لغتونه ما پسې تکراروئ. 7 years think singular plural remember cell phone plane leave memory snake house peace pocket tell راځو د درس اړوند ویکابلري بینک کې موږ سره د سمال ثینګز اړوند یو څه لغاتونه دي. باګ دا بیگ نه ویل کېږي دا باګ تلفظیږي. gloves camera credit card debit card glasses ID card key mobile phone notebook passport pencil photo purse tablet umbrella wallet watch دا زمونږ د نن ورځې ویکابلري یا هم د لغاتونو اړوند لغاتونه یا هم درس په دې هیله چې تر هر څه د مخه دا لغاتونه تاسې زده کړئ مثالونه جملو کې استعمال کړئ او بیا دویم قدم کې راځو د ګرامر اړوند غږیږو. نن ورځې په ګرامر کې موږ کافي اندازه درس یا هم لوست لرو. زموږ د نن ورځې موضوع اصل کې سنګولر او پلورل ناونز دي. کاونټیبل او نان کاونټیبل ناونز اړوند غږیږو. خو د هر څه د مخه راځئ اسم پیژنو. What a noun is. اسم یعنی څه؟ د اسم یو لنډ تعریف په دې ډول دی. noun is the name of person, place or thing. و اسم چې دی د یو شخص ځای چیز نوم دی. یعنی کله چې تاسو یو شخص نوموئ یا ځای نوموئ یا چیز نوموئ نو د درې واړو لپاره چې کم کلمه استعمالوئ this is called noun. دې ته اسم ویل کېږي. مثال په ډول سره موږ سره دی watch keychain bag hat etc. numbers of noun یا د اسم چې د شکل یا تعداد له مخې په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یا forms according to number noun is divided into two types. لومړی یو ته چې د countable nouns یا هم شمیرودونکي اسمونه ویل کېږي. countable nouns یا شمیرودونکي اسمونه. دویم یو ته چې د non countable noun یا هم نشمیرودونکي اسمونه ویل کېږي. راځو د countable noun تعریف اخلو. countable nouns are those noun which can be counted. و شمیرودونکي اسمونه هغه دي کوم چې شمیرل کېدای شي.
یعنی داسې اسمونه چې موږ یې د شمیرلو قابلیت لرو یا د شمیرلو هغه وړتیا لري یا د اسمونو ته کاونټیبل ناون ویل کېږي. د مثال په ډول سره پن، چلډرن، کلاس، که دا چیزونه هر څومره شي خو بیا هم د شمیرلو وړ کېدای شي نو یا د اسمونو ته کاونټیبل ناون ویل کېږي. دویم د اسم شکل له مخې برخه چې دی یا ټایپ چې دی هغه نن کاونټیبل ناون یا هم نه شمیرېدونکي اسمونه. یعنی اسمونه د شکل له نګاه نه موږ ویل چې په دوه برخو یعنی کاونټیبل نن کاونټیبل ناون ویشل کېږي. نو نن کاونټیبل ناون هغه اسمونه are those noun which cannot be counted وای هغه دي کوم چې شمیرېدل کېدای نشي یا د شمیرلو قابلیت نه لري. د مثال په ډول سره موږ سره د ملک، شوګر، هپینس او داسې نور مثالونه. راځو بیا کاونټیبل ناون دوه نورو برخو باندې ویشل کېږي. لومړی یو ته سنګولر ناون، دویمنی ته پلورل ناون ویل کېږي. سنګولر ناون یا هم مفرد اسم یعنی هغه اسمونه چې شمیرل کېږي هغه به یا مفرد وي او یا به پلورل یا هم جمع اوسي. Singular noun is a noun which is used for singular person, place or thing. مفرد اسم هغه اسم دی کوم چې د مفرد شخص، ځای او چیز لپاره استعمالیږي. یعنی هر هغه اسم چې د یو شخص، ځای، چیز لپاره استعمالیږي هغه د مفرد یا هم سنګولر ناون ویل کېدای شي. د مثال په ډول سره موږ سره بوای، مین، ډاګ، پن، سیډي ایټسټرا these are all refers to a single person, place or thing. دا هغه اسمونه دي چې یو شخص ځای چیز لپاره دلالت کوي. دویم ټایپ د کاونټیبل ناون هغه موږ سره پلورل ناون دی. یو خبره باید یادونه وکړو هغه دا ده په اصل کې انګلیسي کې اسمونه ټول په مفرد حالت کې پیدا کیږي خو دا بیا وروسته موږ د یو نیم اصولو د یو نیم قوانینو یا د یو نیم هغه سپیلینګ رولز په اساس باندې دغه اسم د سنګولر نه موږ پلورل ته تبدیلوي شو. پلورل ناون کوم ډول اسمونه؟ Plural noun is a noun with a هغه noun دی something which is used کوم چې استعمالیږي for plural people for plural people, places or things is called plural noun. یعنی هغه اسمونه کوم چې د جمعي شخص، اشخاص او ځایونو او چیزونو لپاره استعمالیږي یاد اسم ته جمعي اسمونه ویل کېږي. د مثال په ډول سره boys دی موږ سره men, dogs, pens, cities etc. دا هغه اسمونه دي چې ټول د یو څخه زیات اشخاصو، ځایونو او چیزونو او حیواناتو باندې دلالت کوي. نو که چې د اسم په یو چیز دلالت کوي سنګولر دی، که د یو څخه زیاتو چیزونو باندې دلالت کوي هغه بیا پلورل دی. بله موضوع دلته موږ لرو هغه د ارټیکل دی. اصل کې د او ان موضوع ده نو راځو ارټیکل پیژنو. Article is a word with the تعریف کلمه څه ده؟ یو کلمه ده which is used with noun or adjectives and determine them. وی adjective وبخی article یو داسې کلمه ده کوم چې د اسم یا هم صفت سره استعمالیږي یعنی دیونه مخکې استعمالیږي او څه کوي دغه اسم یا صفت سره چې استعمالیږي د موږ ته determine کوي یا هم مشخصوي، ځانګړی کوي. لکه مثال زما چې he is boy هغه لکه د خو معلوم نه ده خو که چې تاسو چې he is the boy about I told you هغه لکه ده د چا په باره کې چې ما درته ویلو نو دا د موږ دلته چې استعمالو نو دا لکه موږ ته مشخصوي یا دا موږ ته تعریفوي. یا I bought a book ما یو کتاب واخیست دا چې د موږ ته د کتاب تعریف وکړي یعنی څو کتابه یو کتاب. بله موضوع دا ده چې the words in an and the are called article in English. په انګلیسي کې article یا د تعریف کلمې یوازې درې دي. موږ سره an او همدارنګه the دا درې واړه article یا هم د تعریف کلمې جوړېدای شي. اوس article بیا په دوه نورو برخو باندې ویشل کېږي. لومړی یو ته indefinite article ویل کېږي او دویمنی ته چې د definite article ویل کېږي. پارسوت په definite article کوم چې د دې باندې موږ نه غږیږو دا اوسنۍ زموږ موضوع نه ده موږ په indefinite article باندې غږیږو او indefinite article موږ سره او ان د نو راځو د indefinite article استعمال ځایونه یا هم چیرته استعمالیږي په هغه غږیږو. د ناټاکلې یا غیر مشخص تعریف کلمې یو څو ځانګړي خاص استعمال ځایونه لري. د indefinite article and are
or on are used in the following ways. یعنی د لاندې طریقو سره د استعمال. نمبر 1 before countable nouns. لومړی استعمال زه دا ده چې د مفرد اسمونو څخه مخکې موږ indefinite article استعمالو. I'm really sorry ډیر بخښنه سره. لومړی استعمال زه دا ده چې indefinite article او ان چې دا به همیش لپاره د شمیردونکو اسمونو څخه مخکې استعمالوي، نه د غیر شمیردونکو. لکه تاسو ویلی شئ board، a table، خو موږ نشو ویلی a water ځکه اوبه نه شمیرل کېږي. a milk موږ نشو ویلی. دویم before singular nouns. indefinite article یا او ان چې د مفرد اسمونو څخه مخکې استعمالیږي. یعنی یو شرط دا ده چې اسم موږ سره باید شمیردونکی اوسي. دویم شرط دا ده چې دا باید د مفرد اسم څخه مخکې استعمال شي. د مثال په ډول سره موږ ویلی شو a box د یو کتاب، a child یو ماشوم، خو تاسې نشئ ویلی a children یو ماشومان. دا پلورل د اسم نو دا او ان نه استعمالیږي. a pens نشو ویلی. دریم استعمال زه هغه د صرف او صرف د ان لپاره دی او هغه داسې د use on with words beginning with vowel letters or sound. وی ان د هغه لغاتونو مخکې استعمال کوي چې هغه د واول په تورو یا هم د واول په غږ باندې شروع کیږي. د مثال په ډول سره تاسو ویلی شئ an umbrella یو چترۍ، ولې چې دلته موږ سره واول توری دی. همدارنګه تاسو ویلی شئ an ID کارډ یو ID کارډ یا د شناخت کارډ، ځکه په واویلو تورو یا هم په واویلو آواز باندې دا لغت شروع کیږي. څلورم استعمال زه هغه د صرف a دی. use a with words beginning with consonant letters sound. وی a چې د هغه لغتونو نه مخکې استعمال کوي کوم چې د کانسوننټ تورو یا اوازونو باندې شروع شوی اوسي. د مثال په ډول سره تاسو ویلی شئ a book ټیک دا ځکه بی موږ سره کانسوننټ ساوند دی. a wallet او همدارنګه ډېر نور زیات مثالونه. بله موضوع دا ده چې کله چې موږ غواړو یو اسم پلورل کو، د پلورل کولو لپاره موږ دوه قاعدې لرو. یا خو به دا اسم پلورل کېږي پرته د کوم قواعدو څخه چې هغه ته irregular nouns ویل کېږي. بې قاعده فعلونه هغه ډېر محدود دی یا یو څو دي. او یا به دا اسم پلورل کېږي په اساس د ځینې قواعدو چې هغه د ریګولر ناونز یا هم باقاعده اسمونه ویل کېږي. دا هغه اسمونه دي کوم چې د قاعدې یا هم د اصولو په اساس باندې پلورل کېږي یا هم جمع کېږي. نمبر 1 اوس موږ راځو rules for the pluralization of noun، د اسم جمع کولو قواعد. یعنی څنګه کولی شو یو اسم جمع کو. نمبر 1 most of the nouns take s for making their plural forms. وی په انګلیسی کې تقریبا اکثر اسمونه په آخر سر کې اس خوري دی لپاره چې خپل پلورل فارم یا هم جمعي حالت جوړ کړي. د مثال په ډول سره تاسو ویلی شئ book جمع حالت به box وي، روم جمعي حالت به rooms او pen جمعي حالت به pens وي. اس ورکوه تقریبا 90% اسمونه آخر سر کې اس ورکوه مونږ ته دا اسم پلورل فارم کوي یا هم پلورل ته اړوي. دویم قاعده nouns ending in ch, sh, s, x or z take es at the end. هغه اسمونه چې موږ سره په دې څلور پنځه تورو باندې ختم شي یا پیل یعنی پای ته ورسیږي، د جمع کولو لپاره تاسې مجبوره سئ چې د es تورې اضافه کوئ. د کلاس جمعي حالت موږ سره کلاسز دی. که تاسو توجه وکړئ موږ es ورکړی ده. watch watches، box boxes، quiz quizzes، brush brushes. دا ټول هغه پاس تورو باندې ختم شوی ده نو لہذا es بخوري. څلورم قاعده دریمه قاعده دا د nouns ending in consonant. هغه اسمونه چې په کانسوننټ تورو ختم وي او بیا ورپسې وای تورې راغلی اوسي نو نتیجه تاسو به څه کوئ change y into i. دا y ورسته y په i بدل کوئ and add es at the end او په آخره کې es توری اضافه کوئ. لکه د مثال په ډول سره موږ سره یو لغت دی بیبي. که چیرته تاسو وګورئ دی په وای تورې ختم دی خو د وای نه مخکې موږ سره کانسوننټ بي تورې شتون لري. نو که چیرته د بیبي پلورل فارم تاسو پیدا کول غواړئ وای بدل کړئ په آی باندې او بیا es ورکوئ بیبیز بشي. په عین ډول سره فلای دی موږ سره. که چیرته تاسو وګورئ وای
په آی بدلیږي او همدارنګه ای اس ورکول کې فلایز. کنټری هماغه ترتیب سره جمع کیږي وای په آی بدلیږي ای اس ورکول کیږي کنټریز. ورسته قاعده موږ سره هغه د ناونز ending in واول پلس وای هغه اسمونه چې واول او بیا په وای ختم وي just add letter s at the end وای بیا فقط اخره کې د اس تور اضافه کوي نور هیڅ ما اضافه کوي. د مثال په ډول سره موږ سره د ډانکی ګوره تاسې ګوره په وای ختم دی خو بل موضوع دا ده چې د وای څخه مخکې ای تور استعمال شوی دی نو لہذا موږ صرف اس ورکو د جمع کول لپاره ډانکیز. بوایز ورته موضوع ده. دا زمونږ د نن ورځې ګرامر اړوند موضوع. راځو وروستی موضوع د هغه هم کمیونیکیشن بینک دی. په یاد ولرئ دغه پوښتنې تاسې باید د دې درس په پای کې یا هم په وروستی قدم کې د ځان څخه وکړئ او همدارنګه بیا کوشش وکړئ ځوابونه په لیکلو او همدارنګه ویلو تر سره ورکړئ. پوښتنې په دې ډول دی words in your bag اړوند موږ سره یو شپږ پوښتنې دي. what are the top 5 things that people carry with themselves? what are the top 5 things that people carry with themselves? وای هغه 15 جزونه کوم دي چې خلک عموما د ځانونو سره ګرځوي یا هم ځان سره یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. تاسې جواب ورکړئ. what are the 5 things that you have in your pocket or bag? هغه 15 جزونه څه دي چې تم دا اوس په خپل جیب کې یا هم د بکسه کې لري؟ نمونه واخله. ask 5 questions with what is it and what are they. 15 پوښتنې په what is it او what are they باندې تاسې وکړئ د یو بل نه. excuse me وبخه is this your bag آیا دا ستاسې بیگ دی؟ is this your book آیا دا ستاسې کتاب دی؟ ځواب ورکړئ. can you name 10 things آیا تاسې کوئ چې د 10 چیزونو نمونه واخلئ؟ what is the difference between a and an? د a او د an ترمنځ فرق څه دی؟ تاسې راته واضح کړئ. دا د کمیونیکیشن بینک اړوند یو څه پوښتنې. په دې هیله چې د نن ورځې درس څخه به مو یو څه اندازه زده کړه کړی اوسي. دا چې زموږ د نن ورځې درس موضوع ګرامر او ویکابلري همدارنګه کمیونیکیشن ډیر دی نو موږ کتاب درس نن نه ویو. کوشش until we join you I wish you all the best and hope you will join us in our next class. Thank you very much.